بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ پنځم لیکچر دی د ون ور باره کې. په دغه لیکچر کې نن موږ وایو څه به وایو. نن به موږ دغه وایو، دغه اپشن ته چې راشي، په دغه اپشن کې موږ نه دا پاتې شوی چې کلپ بورډ څه معنا او د دې مینینګ څه شی دی. صحیح ده. په فرض مثال دلته زه راځم انزرټ ته، او په انزرټ کې دلته یو ټیبل لرم، داسې یو ټیبل مې واخیستی شو. دلته زه راځم دا وړکې کومه، دلته لیکم چې name father name او دلته لیکم چې salary یا لیکم job لیکم. لکه زما نیم چې دی، فرض مثال زما نوم چې دی سمیم ساحل، فادر نیم چې دی خیر محمد وړکې مو لیکل. صحیح ده. خیر محمد. او جاب ما سره څه دی؟ ټرینر. صحیح ده. دا مو لیکل. ښه، دا کلپ بورډ موږ سره څه کومک کوي؟ دا زه راولم، دا زه کاپي ووم، دلته راشم هوم ټیب ته او دا زه کاپي ووم. صحیح ده. دلته موږ سره چې شو کاپي شو، او دلته راشم دا سره کاپي ووم، سوري دا زه کاپي ووم، کاپي مې ورسې شو. او په دې حالت کې راځم دا زه کاپي ووم، دا صرف دا کاپي کوم، دا دی والا کاپي، درې ما سره کاپي شو کنه. اوس زه راځم دا زه ډیلیټ کوم، کنټرول آل وم ډیلیټ، دا ما ډیلیټ کړه کنه. ګوره اوس ماته خپله راکړې لومړی سمیم ساحل، ګوره ماته خپله راکړه نیم سمیم ساحل وکنه، ماته ګوره خپله راکړه. ګوره دویم ما سره څه شو؟ فادر نیم خیر محمد وکنو. دریم ما سره څه شو؟ جاب. ګوره ماته یې راکړه قرآن. دا د سر نه بیا ډیلیټ کوم، زه نه ماله د اول فادر نیم راکړي، ماله د اول جاب راکړي. ګوره ماله اول جاب راکړي. دلته کلیک کوم، بیا سیم نه ماله اوس ماله نوم راکړي، دا نوم. اوس دلته کلیک کوم، نه ماله د اوس څه راکړي؟ فادر نیم راکړي. ګوره ماته یې راکړه قرآن. نو دا ستا خوښه ده، ته یې هر رقم جوړولی شي. فرض مثال یو اداره ده، تا ته په ادارې کې وایي چې نه داسې کار وکړه، اول نوم راوله، اول د پلان نوم راوله، بیا د پلان نوم راوله، بیا د جاب راوله. صحیح ده. دلته راځم اول مې نوم راوستم، دلته کلیک کوم، بیا د پلان نوم راولم، هم دلته کلیک کوم، دلته څه شی راولم؟ جاب راولم. وګوره راغی قرآن راغی، هر رقم جوړېږي. یو اداره دغه تا ته وایي چې نه هسې کار وکړه چې ما ته پکې اول په دغه اوله خانه کې جاب راوله، بیا په دویمه خانه کې چې ما ته خپل نوم راوله، او په دریمه خانه کې د پلان نوم راوله. دا دی والا راغی. نو معنا د کلپ بورډ موږ سره دغه مینینګس دی. ښه، دا کټ کوو. زه دلته راځم، ښه کلپ بورډ کیسه خورا ختمه شوه. دې کې یوه خبره ډېره زیاته مهمه خبره چې ما نه پاتې ده، دا پیسټ سپیشل. دې کې یو مهمه خبره چې هغه په ژوند کې ډېر زیاته پکارېږي، یا په روزمره چارو کې ډېر زیاته پکارېږي. نو هغه موږ څنګه زده کړو؟ دلته زه لیکم چې وین ورډ صحیح شو، وین ورډ مې ولیکل که نه، انفارمیشن وین ورډ انفارمیشن. دې ته به یو کلر ورکړم، لایک وټ، زه کلر ورکړم لکه فرض مثال ریډ کلر ما دې ته ورکړه. صحیح ده. او په دې حالت کې زه راځم، په زه کم کلر لرم، بلیک کلر لرم، او دلته زه ورکوم چې مساوي رینټ. صحیح شو که نه. او زه یو پلیګراف لرم، پلیګراف مې واخیستی شو. راځم دا چې کوم وړکې کوم، دا زه وړکې کوم. تاسو د هغې نه هم وړکې کولی شئ، تاسو دا کار دیز نه هم کولی شئ. صحیح ده. غټولی هم شئ، هېڅ شی کولی شئ، وړکې کولی هم شئ. بیخي به لږ نور هم وړکې کوم، وړکې مې کولی شو. په دې وخت کې زه راغلم، ما یو بل مې ورډ کولاو کړو. هلته ما لیکلی چې دا به لږ غټ کړم، تاسو دیز نه غټولی شئ. ښه، فرض مثال دیز نه غټولی شئ، ما د بټن نه غټ کړو. جاب انفارمیشن. دې ته زه کم کلر ورکوم، دلته زه راځم، دې ته فرض مثال داسې یو کلر ورکوم، او راځم دلته ورته یو دغه پاراګراف مساوي علامه لیکم، چې لیکم چې رینټ. صحیح شو که نه. او قوس سلم یو ماته یو پاراګراف ماته راکړه، دا معلومات یې ماته راکړه. نو زه اوس څنګه شل کوم؟ دا کنټرول ای وهمه، کنټرول ای سره ما کامل دا ټول څه کېږي؟ کاپي کېږي. او په دې وخت کې څه وهمه؟ کنټرول ای وهمه، کنټرول ای سره مکمل څه کېږي؟ سلیکټ کېږي. او بیا کنټرول سی وهمه چې کاپي. یوه طریقه. بیا بله طریقه دا دی، د سیم سلیکټ کولی شي. څنګه سلیکټ کولی شي؟ د سیم سلیکټ کولی شي، داسې دې نه داسې لاندې راشه، سلیکټ د سیم سلیکټ کولی شي، د سیم سلیکټ کولی شي. هر رقم چې ته وغواړې سلیکټ کولی، د سیم سلیکټ کولی شي. دې وخت کې کنټرول سی مې ووهل. صحیح ده. چې کنټرول سی مې کله ووهل، بیا څنګه چل کوم؟ راځم دې بل ته، دلته راځم، زم چې دلته راځم، دلته چې کله راغم
د دې آپشن کار موږ سره دا دی که نه فرض مثلا ما سره وین ورډ انفارمیشن دی کوم انفارمیشن دی ما سره وین ورډ انفارمیشن دی مثلا دا ما سره دا یو صفحه ده دې وخت کې ما نه شاګردان پوښتنه وکړي استاده هغه د جاب انفارمیشن خو موږ ته لږ ووایه نو زه به اوس ځم او بیا به هغه دا کې ګرځم څه مای کمپیوټر کې به ګرځم چې هغه جاب انفارمیشن ما کوم ځای کې لیکلی و نو ته دلته لنډ راوستی شي د آیکن په شکل باندې څنګه چې باندې کلیک کړې تا ته به رالیکل ته راځي نو ته راشه پیسټ راشه او په پیسټ کې څه شي ته راشه لکه پاس سپیشل ته راشه او دلته بیا لومړۍ خانې ته راشه آیکن ته راشه او په آیکن کې دا ووهه چې کله دې دا ووایل دا اوکې به کړي اوکې به کړي دلته راغې دا به لږ لاندې کړي لاندې راوستی شي مانه دلته راغې دلته به دا به داسې راکش کړي دلته راوړه دلته دې راوست لږې نور داسې راغې که نه اوس ګور زه په دې کې لګېږم که نه وین ورډ انفارمیشن خلکو ته وایم چې وین ورډ دا شی دی وین ورډ دا شی دی وین ورډ دا شی دی دې بارے کې خبرې کوم دې وخت کې ما ته یو کس وایي چې استاده هغه د تا موږ ته ویلو چې جاب په اړه باندې تاسو ته انفارمیشن در کوم نو زه به دلته ګرځم چې ولا ما جاب کوم ځای کې لیکلی دی زه به دلته ګرځم چې ولا ما جاب کوم ځای کې لیکلی دی په هغې پسې ګرځم صحیح شو که نه مه ګرځه پسې دلته لنډ راشه دې باندې کلیک کوې چې دې باندې څنګه کلیک کړه تا له جاب انفارمیشن راغی معنا دا که ته وغواړې چې یو قسم معلومات یو فولډر په شکل باندې دلته ته راوړې دي آیکن په شکل باندې دا زما معلومات دي فرض مثال په یو دفتر کې لګېم د وین ورډ په باره کې انفارمیشن ورکوم خو ما سره زما یو شی په کار دی یو بل فایل دی زما ما سره یو بل فایل دی چې هغې کې فرض مثال مهم معلومات یو زه غواړم چې دا هم دې خلکو ته وړاندې کړم نو بس دې په ځای باندې د دې په ځای باندې چې زه دلته وګرځم پوه شي دلته د بل هغه فایل پسې وګورم چې فایل چېرته دی یا نه دی لاندې دلته شی کوم د آیکن په شکل باندې ځان سره شی کوم راولم څنګه چې په کلیک کوم څنګه به چې کلیک کوم ډبل کلیک کوم دا به وایي چې یاره دا دی په دې کې دغه معلومات دي نو دغه جاب دغه پیس ان سپیشل چې دی دا د دې باره کې دی او دغه چې په راتلونکي وخت کې بیا موږ دغه وایو دغه آپشن د انټرنیټ پر اړه لري زیاتره دا بیا وروسته وختونه کې وایو خو تا خاص کل پیسټ سپیشل دا په ډېر زیات مهم چې ما تاسو ته دا وویل نن باره کې نن زموږ ویډیو د همدې باره کې وه چې موږ پاست سپیشل داسې رقم تشریح کوو او موږ چې کلپ بورډ داسې رقم تشریح کوو نن زموږ ویډیو د همدې دغه آپشنو باره کې وه انشاءالله دغه آپشن ختم شو په راتلونکي کې به انشاءالله موږ د هوم دغه آپشن یې وایو والسلام او زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ